آزاد صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. کور هم ودان چې تشریف هم راوړو، سلامت اوسئ. آزاد صاحب د سولې خبرې روانې دي. خبرې سوله چېرته ده؟ دقل خبرې خو روانې دي. د سولې خبرو سره جفت یو بل بحث مطرح کېږي، د موقت حکومت. حکومت طرفداران خصوصا په اجتماعي رسنیو کې دا بحث داسې مطرح کوي چې موقت حکومت یعنې د نظام ړنګېدل، بیرته جنګ خواته تلل، بیرته د کورنۍ جګړې خواته تلل، همداسې ده. سلامونه او درنښت. لومړی به راسو سولې خبرو ته. البته دا تحلیل نه دی، هغه معلومات چې ما ترلاسه کړي دي، هغه معلومات چې رسېدلي دي. د افغان دولت او د طالبانو کوم بین الافغاني مذاکرات چې کابو شپږو میاشتې وړاندې پیل سوي دي، تر اوسه هم روان دي او جنجالونه هم شته. دواړه خواوې یو په بل باندې هغه لفظي بریدونه هم کوي او بېلابېلې ادعاوې هم لري. معلومات دا دي چې د افغانستان د سولې قضیه د افغان دولت او د طالبانو پر میز نه ده. د افغانستان د سولې قضیه د متحده ایالاتونو او د سیمې د هیوادونو پر میز ده. متحده ایالاتونه د سیمې هیوادونو سره یو تفاهم ته رسیدونکي دي چې وروسته یې جزئیات باندې مو صحیح په دې غږیږو. دا ډېره مهمه خبره ده. راځو د موقت حکومت یا موقت حکومت د اصطلاح ته. په ټوله نړۍ کې یو ډېر لوی انسټیټیوټ دی، د IFIT یعنی انسټیټیوټ فور انټیګریټډ ترانزیشن، د شفاف انتقال انسټیټیوټ، چې هغه په سیاسي علومو کې د لیسانس او ماسترۍ نه نیولې بیا تر پی ایچ ډي دکتورا پورې دا مضامین تدریس کیږي. په ټولو هیوادونو کې کله چې یو ډراماتیک تغییر راځي یا کله چې یو بحراني حالت څخه هغه بحراني سیاسي وضعیت چې رامنځته کیږي، یو ښې خواته دا ټوله پروسه انتقالوي، نو دلته موقت حکومت رامنځته کیږي. موقت حکومت یوازې حکومت وي او حکومت کې یوازې نظام رنګېدل نه وي، څو اشخاص وي. نظام د یو هیواد بنسټونه او په ټوله کې تر نظام راوروسته دوم بحث چې دی د دولت دی، چې په هغه کې درې سره قواوې دي: حکومت یعنی اجرایه قوه، مقننه قوه، ولسي جرګه او سنا، او بیا قضایه قوه. حتی تر دولت پورې مسله نه ځي، یوازې په حکومت پورې محدوده وي او په حکومت کې هم یوازې د ولسمشر نه او تر کابینې پورې محدوده وي. په دې کې تغییر په ټولو هیوادونو کې، یعنی په پاکستان کې موږ لیدلی دي د ټاکنو په وخت کې تغییر راغلی دی، په هند کې هم راغی په 1972 کې، په سودان کې راغی، په لیبیا کې وسوس راغی، په ډېرو پرمختللو هیوادونو کې هم راغلی دی، تر څو پورې هغه د ټاکنو په مهال اکثره د راځي کله چې د یو حکومت هغه مده، یعنی نظام په خپل ځای سیاسي حاکمیت چې هغه باندې هغه به تغییر کوي، بل څوک راځي د نظام کاملا پر خپل ځای وي. نظام کله چې حکومت دا وایي چې د موقت حکومت تجربه موږ لرو، موږ د افغانستان په تاریخ کې دلته باید ډېر وضاحت ورکول شي. له بده مرغه د دولت مشران، د حکومت مشران په ځانګړې توګه ولسمشر او ځینې ملګري د ولس ته هم په دې سترګه ګوري چې دا ولس ډوډۍ نه خوري، واښه خوري. زه غواړم د الفاظ چې کارومه دی موقت حکومت دا چې وایي چې موقت حکومت هر څه له بینه وړي. موږ د موقت حکومت تجربه لرو نه. د افغانستان په تاریخ کې په حقوقي او سیاسي لحاظ موږ یوازې یو ځل موقت حکومت لرلی دی، چې دا نننی نظام، د نننی قوانین، اساسي قانون، د جمهوریت ادعا چې دی کوي، دا د همغه موقت حکومت ثمره ده. د بوند کانفرانس نه وروسته چې کوم حکومت رامنځته چې کرزی نه په حقوقي لحاظ، په سیاسي لحاظ د حضرت صاحب حکومت حقوقي حکومت نه و. یوې خواته یوه ډله وه چې اته تنظیمونه وه، جهادي تنظیمونه وه، د هغه وخت د حکومت نه د ټول نظام سره په جګړه کې و، چې په راس کې ډاکټر صاحب نجیب و د هغه دولت. دا دولت سقوط څه د هغه دولت مشر چې ډاکټر صاحب نجیب و بندي څه ژوندی ونیول څه، په محبس کې واچول څه، ټول واک دی ونیو یو طرف. یعنی کله چې دغسې یو سیناریو راځي چې طالبان راځي په زور باندې د هر څه ړنګوي او حکومت نیسي، او بیا د طالبان یو څوک راځي د ډاکټر صاحب غني په ځای کیني، دا موقت حکومت نه څه، یو طرف مات که، بل طرف راغی واک یې ونیوه. موقت حکومت په هغه IFIT کې خپل تعریف لري او عموما په هغه کې نړیواله ټولنه مطلقا دخیله وي، تضمینوي هر څه، چې د هغه بهترین مثال موږ د کرزي صاحب د وخت لرو. همغه موقت حکومت و د افغانستان په تاریخ کې بل موقت حکومت نه دی راغلی. هغه چې دی ورسره پرتله کوي چې دلته وینې توی سوې، خونریزي وسوه، کورنۍ جګړه پیل سوه، هغه موقت حکومت ونه. هغه یوه ډله راغله له پاکستان او د ایران او یو نظام یې ړنګ کړه. یو چون تاریخ برخه ده
حضرت صاحب په موده کې نه خونریزي وشلله، نه وینې تویې شلله، نه جګړه وشلله. که د حضرت صاحب حکومت موقت حکومت و، خونریزي خو هغه وخت شروع شلله چې استاد رباني د خپل حکومت دوره په غیر قانوني شکل ورته ادامه ورکړله. هرات ته لاړو، هغه حل و عقد شورا یې راوغوښتله او په خپل کسان یې راوغوښتل، ځان یې رئیس جمهور اعلان کړ. یعنې دلته خو د موقت حکومت بحث نه و، دلته خو د استاد رباني د خوا نه په غیر قانوني شکل د حکومت د ادامې خبره وه. نو حکومت موقت حکومت دلته څه تقصیر دی؟ په حقوقي لحاظ او لومړی خو د حضرت صاحب حکومت موقت حکومت که دی وګورو چې وو کوم هغه دغه شی موقت و چې همدغه د جهادي تنظیمونو مشران په پاکستان کې د پاکستان د مشرتابه په یا د حکومت کار نظامی او ملکی و دغه په لارښوونه هدایت په خپل منځ سر کې نستله. یو شخص د 3 میاشتې لپاره په خپل منځ کې موقت وټاکه. دا د افغانستان د نظام موقت نه و. موقت حکومت د IFIT لمخې تعریف چې لدی په کې نړیواله ټولنه داخلي بیا هم په کې جګړه ونسوه. تاسو د وینا سره سم چې زه تاییدوم په کې ویني توي نسوي. وروسته داسې یو څه وسوله چې دوی په خپل منځ کې د قدرت پر سر باندې په جګړه سوله. یعنې هغه سناریو که موږ د نن سره پرتله کوو، دا په دې معنا چې طالبان په خپل منځ کې کینی، ملا برادر او ملا عباس او حقانی او دا خلک سره کینی، یو شخص 3 میاشتې لپاره ټاکي. یعنې دا اوسنی نظام دا هر څه به نه وي، دی به راځي بېرته په خپل منځ کې بیا دی جګړه کوي. نو هغه که مو فرض کړئ که قابل د مقایسې نه دي، قابل د مقایسې اصلا دي نه، اصلا دي نه. دا چې قابل د مقایسې نه دي، نو دغه خبرې ته څه ځواب لري ډاکټر صاحب اشرف غني؟ ځکه هغه وایي چې زه تر څو چې ژوندی یم څوک موقت حکومت رانه مخې نه شو لیدلی. په ډېر یو شدیده لهجه دا خبره کوي که نه. نو احیانا فکر کوي قطر کې چې دغه دوه ټیمونه ناست دي، مذاکره کوي، خبرې کوي، د یو ښې نتیجې ته ورسېدل، یو توافق ته ورسېدل. دغه توافق تطبیقول غواړي، دا به طالبان تطبیقي که د غني حکومت به تطبیقي، او کنه لازمه ده چې بیا موقت حکومت یې تطبیق کړي. دلته د کوم انسټیټیوټ مثال چې ما ورکړ یا هغه نړیوال سیاسي علوم چې په موقت یا ترانزیشن یا انتقالي حکومتونو باندې بحث کوي او چپټرونه دي، مضامین دي، په دې کې ډاکټورا واخیستل کیږي. د دې هغه ډیره لنډه اصطلاح چې دوی ورته کارول د بریجنګ ورته وایي، یعنې د پله رول لرل. کله چې دوه خواوې معنی یو خوا د سینا خوا ده، یو خوا دا خوا ده، دا څنګه سره یو ځای کېدلی پل رامنځته کېږي، همدغه موقت دی. اوس نو لومړی راځو د ولسمشر ویناو ته. ولسمشر په تېرو څو کلونو کې په وار وار ویلي دي چې دی حاضر دی چې د سولې دپاره اساسي قانون تعدیل کړي. دی په وار وار ویلي دي اساسي قانون تعدیل ته دی حاضر دی. اوس اساسي قانون بیرته په اساسي قانون کې د اساسي قانون تعدیل تعریف کړی چې څوک او څنګه دا تعدیلولی شي. اوس که دا تعدیلیږي په اتوما ډول هلته د یو تعدیل راځي چې د حکومت موقت حکومت راځي. دا یو بحث چې خپله ولسمشر ویلي. بل بحث دا دی کله چې تاسو خپل استازي یا هیئت لیږئ د مذاکراتو دپاره تر څو چې دغه روان جګړه چې د بدمرغي چې د ناورین چې رامنځته شوی دی دا له منځه ولاړ شي. نو طبیعي خبره ده چې دوه لوري چې په جګړه کې دي سره، دوه لوري چې سره ښکیل دي، هغه یو درېیمه لار خپلوي. او درېیمه لار همدغه ده چې بیا به نه ولسمشر په واک کې وي، نه به بیا ملا عباس یا ملا هیبت الله یا به ملا برادر دی به هم رئیس جمهور کېږي نه. موقت حکومت هم دې ته وایي چې یو درېیمګړی به راځي او هغه به بیا 18 میاشتې په هغه IFIT کې چې تعریف شوی دی یا ډېر تر ډېره تر 3 کلو پورې داسې زمینه سازي کوي چې د شفافو ټاکنو لپاره بیا که اساسي قانون اجازه ورکړي چې په هغه دوران کې تعدیل رامنځته کیږي، په اساسي قانون کې هر څوک کولی شي چې هغه ځان کاندید کړي. اما نظام په خپل ځای پاتې کیږي. ستا امنیتي او دفاعي ارګانونه یا ادارې په خپل ځای دي، ستا خپله ټوله کابینه په خپل ځای ده، اشخاص به بدلیږي، ستا ولسي جرګه همدغه قانون چې تر څو پورې تعدیلیږي دا هر څه به خپل ځای، نظام به په خپل ځای وي او دلته یو نړیوال تضمین رامنځته کیږي. نو که چیرې دا د افغانستان د دولت هیئت او د طالبانو هیئت یو توافق ته رسیږي، دا په دې معنا ده چې دلته خو بیا یو درېیمګړی د پله رول لوبوي، یو پل به رامنځته کیږي. ځکه چې د هغو دپاره که ډاکټر صاحب غني د ولسمشر په حیث باندې منلو وای، دا حکومت د منلو ورته، نو هغو خو بیا جګړه نه کول، خو راتلل ته کېناستل. که د افغان دولت دپاره طالبان د منلو وای، خو دوی په خپله وتل چې راسئ تاسو کېنئ، تاسو خو د یو بل نه مني. خو دلته خو طبیعي خبره ده چې درېیمه لار، او درېیمه لار په نړیواله کچه باندې خپل تعریف لري. دلته نړیوال نه یوازې چې ښکیل دي، مسؤلیتونه لري د کنوینسیونونو، ملګري ملتونو د کنوینسیون له مخې او د نړیوالې محکمې له مخې مسؤلیتونه لري او دا پروسه هم هغو پیل کړې ده. او بل بحث ته زه راځم
چې په دې ټولو مسایلو کې یو خو د خبرو مسله وي، د ادعاو مسله وي، ولسمشر غني یا افغان دولت، ټول افغان دولت چې موږ هم تر دې چتر لاندې په پلازمینه کابل کې ژوند کوو، او طالبان 1% رول نه لري. رول چې څوک لري، متحده ایالاتونه د سیمې د هیوادونو سره تفاهم ته رسیدونکي دي. د هغو په وړاندې ولسمشر بیا د یوه ساعت د مقاومت هغه نه لري. په دې بحث کوو چې سیمې امریکا تفاهم یعنې څه، او دغه تفاهم موږ ته په کوم معنا او په کوم قیمت دی په ترتیب. لیکن اشرف غني خو مخکې ما تاسو ته ویل چې دی حاضر نه دی، د یوې خوا هیات لیږلی دی، هلته مذاکرې کوي، او د بلې خوا نه وایي چې څوک د موقت حکومت مخ را نشي لیدلی. نو دغه مخالفت کولی شو داسې ویو چې دا په حقیقت کې د سولې سره مخالفت دی، او که د سولې سره مخالفت وي بیا نو هیات دی ولې لیږلی مذاکرې ته؟ دلته یو ممکن د سولې سره مخالفت وي، د واک ساتلو دپاره. بل بحث دا دی له بعده مرغه لکه مخکې چې ما وویله چې افغان ولس ته په ډېر ټیټه سترګه کتل کېږي چې دا ولس هېڅ معلومات نه دي، په هېڅ نه پوهېږي. لکه ولسمشر څو واره ویلي چې تر 2004 یا 2 پورې چې زه په افغانستان ته راغلم، په افغانستان کې په پښتو لیک چا نه سوی کولی که نه. دی د ویتنام په مرکه کې د ویتنام مثال ورکړه ولسمشر. اوس ممکن د افغانستان د 40 کلنۍ بدمرغي د دې باعث شوې ده چې د افغانستان یو ډېره برخه ولس معلومات نه لري، تاریخي معلومات نه دي. ویتنام څوک دی؟ ویتنام کلنۍ بودیجه هغه جی ډي پي چې ده، کلنۍ جی ډي پي یې 349.45 میلیارده ډالر ده، یعنی تقریبا 310 میلیارده ډالر د ویتنام کلنۍ جی ډي پي ده. د افغانستان جی ډي پي 18 میلیارده ده، 18 میلیارده او 310 میلیارده. ته د ویتنام مثال ورکوي. بل بحث د ویتنام لیټریسي ریټ یا د سواد کچه دا 95% ده، د افغانستان دا 22% ده. بل بحث د ویتنام هغه د غربت کچه، د غربت تر کچې ټیټه نه ورته وایو، غربت کچه چې خلک وکولی شي یوازې 3 وخت ډوډۍ ولري، یعنې هغه څوک چې هلته موږ ورته غریب یو، هغه وچ مازې غریب وي، هغه 18% ده د ویتنام. د افغانستان 72% ولس د غربت تر کچې په ټیټه کچه کې ژوند کوي، یعنې دی نشي کولی چې د ورځې د 40 ساعتو کې د 3 وخت ډوډۍ ولري، بلکې د 2 یا د 1 وخت ډوډۍ لري. ته د ویتنام مثال څنګه کوي؟ او ویتنام بله مسله ده او نه، دا ویتنام مثال کې بخښنه غواړم ستاسو خبرې مې ونیوله. یو خو اوسنی ویتنام دی چې اوس دی، او د همدې جنګ په نتیجه کې هلته امریکا ورغلې وه، ویتنام یې اشغال کړی و، او ویتنام خلکو د امریکا په مقابل کې جنګ وکړ، او امریکا سقوط وکړو، امریکا ووتل، امریکایي استعمار ته یې ماته ورکړله. نو دلته د ویتنام سقوط څنګه ویلی شو؟ دا د ډاکټر صاحب سیاسي فهم مشکل دی، او کنه د استعمار سره روک دی، لکه څنګه چې د افغانستان اشغال ورته روا دی، همدغسې د ویتنام اشغال هم دی روا ګڼي که څنګه؟ زه فکر کوم ته ډېره بریده به د معلوماتو کمی وي. ویتنام په ویتنام کې چې کله موقت حکومت رامنځته سه، همغه موقت حکومت یو خو هغه برخه وه چې امریکا هلته ماته سوه، لکه څنګه چې تاسو ویل. دویم برخه دا وه چې همغه موقت حکومت و چې نن ویتنام د کال جی ډي پي 310 میلیارده ده، او تر 2022 پورې دی 554 میلیارده ته رسوي، او د سواد کچې 95% ده، او غربت هلته 18% ده، یوازې غربت د غربت کچې ټیټه نه. یو بل بحث دا وایي چې حکومت په هېڅ عنوان سقوط نه کوي. سقوط تعریف لري. سقوط دا نه دی چې خامخا د یو هېواد ولسمشر لکه قذافي یا ډاکټر صاحب نجیب هغه راوایستل سي، بندي دي سي، ودې وژل سي. سقوط په سیاسي لحاظ په هېوادونو کې اقتصادي سقوط وي. موږ مثال نه زه مثال نه درکوم. 2% ولس که چیرې دلته موږ 40 میلیونه انسانان ولرو چې په افغانستان کې ژوند کوي، 2% تقریبا 40 میلیونه انسانان دي چې دا د غربت تر کچې په ټیټ حالت کې ژوند کوي. دا اقتصادي وضع. دوم بحث په تیر یو کال کې 40,000 کورنۍ، هغه کورنۍ چې هغه د منځنۍ کچې بزنسونه لري، د 1 لک او 2 لک ډالر بزنسونه یې لرله، په تیر یو کال کې دا تللي ترکیې ته تللي دي. بل بحث دا دی چې ستا ټولې صرافیانې بندېږي، ستا ټول ترانسپورټ بندېږي. اقتصادي سقوط نو چی شته وایي. بل بحث دا دی ستا صرافیانې بندېږي څه کې آزاد صاحب؟ راپورونه خپاره شول چې د افغانستان بانک نه پیسې انتقالېږي، حتی د لومړی میرمن نوم یاد شو، او د هغې باره کې هېڅ تحقیقات ونه شول.
بانک کمرې بند راپورونه شوي شول، هېڅ تحقیقات ونه شول. داسې ښکاري لکه یو چور چې روان وي. نو د سقوط چور حالت په خپله د سقوط حالت نه دی. همدغه ما ته وویل چې یوازې دا نه دی چې د یو هېواد مشر دی هغه رانیول کېږي، پانسۍ کېږي یا د محبس ته لېږدول کېږي او دې ته سقوط وایي. سقوط اقتصادي سقوطونه دي په هېوادونو کې. دا ادعا کېږي چې په تیارو کې پیسې انتقالېږي. که چیرې دا ادعا غلطه ده نو بیا دلته عدلي او قضایي ارګانونه دي باید دا سړی هلته معرفي شي. دا په دې معنا چې چپتیا خپره کېږي په حقوقي لحاظ چپتیا ده، رضایت معنا لري. دوم بحث دا دی کله چې د افغانستان بانک کامرې بندېږي د هغه نو څه فشار واردېږي په ار کې د باختري گنجینې ننداره ته وړاندې کېږي. اوس نو باختري گنجینه څه دغه یوازې سره زر نه دي، هغه قدامت دی 2400 کاله. سره زر په همغه شکل کې ته جوړولی شي په زرګرۍ کې. زه دا نه وایم چې دا به همغه گنجینه نه وي، لاکن کله چې نندارې ته وړاندې کوي، کله چې دا د نړۍ د هېواد څخه وتلې وه په غرب میوزیمو کې دا پرته وه، دا لیب ټیسټ لاره چې کله بیرته افغانستان ته وسپارل شوه. لابراتوار ټیسټ و، متخصصین معلوم دي، ټول ډاکومنټس معلوم دي. کله چې ته دا ولس ته بیرته د مطبوعاتو لارې وړاندې کوي، تا باید هغه متخصصین وای، هغه ټیسټونه وای، هغه مقدار وای، د ټولو هغه معلومات جزئیات چې دا همغه شی دی په دغه تاریخ باندې اخري ټیسټ سوی دی، دا همغه گنجینه ده. دا خو یوازې زر راول دا خو شک پیدا کوي چې ممکن د دې ډوپلیکیټ جوړ سوی. د دې ترڅنګ یو څوک راولاړېږي په هرات کې ټول نظام یو معلم چې دلته کار کوي هغه په کبیره ګناه باندې مرتکب کوي چې دا کبیره ګناه کوي، ته یې په وړاندې چوپ پاتې کېږي. دا په دې معنا چې دلته رضایت دی. رضایت په دې معنا په حقوقي لحاظ کې څوک په جزایي کوډ له مخې کې یو څوک هلته ځان وژنه کوي، ته یې څه نه پېژنې او ته تر څنګ یې تېرېږي، د ده لاس نه نیسي، دی نه ژغورې، ته مجرم بلل کېږي. رضایت په دې معنا چې دلته په د 2.5 میلیونو افغانیو لارۍ په اسلام قلعه کې ور اخلي، تاجران احتساب کوي، صرافان احتساب کوي، هدفي وژنې ډېرېږي. د خلکو پام اړول د خپل حکومت په ملاتړ باندې په یو چا باندې دوی خبرې کول، په یو ملا باندې په هرات کې دوی خبرې کول. که چیرې دلته دا رضایت د حکومت نه وي، ځکه د خلکو پام بیخي واوښته، عامو خلکو د حکومت یا د نظام ملاتړ پیل کړ. حکومت نه دی پیل کړی، د حکومت مطبوعاتي دستګاه مطلقه فلج وه، فلج دا فلج به وي. دلته په دې معنا چې دلته یو ډول تفاهم و، یو ډول همکاري وه چې دغسې یو موضوع را پورته سي چې د خلکو پام هغې خواته واوړي. 2.5 میلیونو ډالرو اموال د خلکو چور سول، وسوځېدله، تاجرانو احتساب وکړه، صرافان بند سوله، 40,000 کورنۍ د افغانستان په یو کال کې وتلې، غلاوې ټولې وسولې، روانې دي. اما خلک اخوا ته متوجه شول. همدغه د سقوط په معنا ده. په ولایتو کې د جګړه په شدت روان ده، په پلازمینه کابل کې هدفي وژنې اوج ته رسېدلې دي. دا څوک کوي؟ دا هدفي وژنې باندې لږ بحث کوو. دې ته هم زه راځم. دا یو ډېره لویه فاجعه ده. د افریقا نه وروسته کله چې هغه خلک سوی تغذي سول، هلته د پښتۍ به ښکارېدې د ماشومانو د لویانو. د هغه نه وروسته غټه انساني صحي فاجعه په افغانستان کې وه چې په سلګونه کسان په هغه کې امیدواره میرمن هم دي، ماشومان هم دي، سپین ږیري هم دي، د یوې ګولې ډوډۍ دپاره خپل پښتورګي خرڅ سوي او په دې هکله باندې هېڅ نه ویل کېږي. ستا مسؤلیت څه دی؟ که د کوم حکومت د ژغورنې خبره ته کوې، ته دې کابل ښار ته ووځه، خلک د لوږې مري او خلک د یوې وخت ډوډۍ دپاره بل سړی وژني په یو موبایل باندې. خو سقوط خو همدې ته وایي. سقوط خو ښکر نه لري. کله چې او یوازې دا معنا نه چې په ار کې هلته ځینې کسان ناست دي د ولسمشر او ملګرو په شمول باندې، ستا امنیتي او دفاعي هغه کوم نهادونه چې دي، سرتیري چې دي، چې د دې هېواد میړني سرتیري دي، د هغو نه ته پوښتنه وکړه چې څومره ستا طرفداره دي. هغه په 4-5 میاشتې معاش نه لري چې هغه د کور نفقه ده، هغه د فایر اجازه نه لري. هدفي وژنو ته راځو. په کابل کې 12,000 مسلح پولیس د باندې په کابل ښار کې، ولایت کې نه درته وایم، په ښار کې چې 12 ناحیې دي، په دې کې د دنده لري چې په چوکونو کې دي یا په پوستو کې دي، د هغه نه راوتلي دي، د خپلو حوزو نه راوتلي دي. 12,000 پولیس دي، 18,000 پولیس، یو باقي 18,000 پولیس، 12,000 اردو او شاوخوا 11,000 د امنیت ملي سرتیري او بیا امنیت ملي خپل ایجنټان لري په ټولو ناحیو کې. ګذر دی، د کور کلي وکیل دی. او د دی نه چې تاسو پوښتنه وکړئ، دی پخپله وایي چې دوی دومره امکانات لري، هم امکانات لري، د دې ترڅنګ هم دی دا میړانه لري، دا شجاعت لري، دا ظرفیت لري، دا استعداد لري چې په کابل کې به ټک ونشي. خو دی د تر اوامرو لاندې فعالیت کوي. افضل صاحب، تاسو د ټک خبره کوئ. زه یو داسې کس په توګه چې یو څه امکانات په دغه ټولنه کې
زه چې سهار وځم دفتر ته چې راځم او دفتر ته چې بیرته کور ته ځم زه مطمئن نه یم چې زه به روغ ورسېږم بیرته کور ته که نه نو ټول خلک د افغانستان دغسې حال کې دي او د دې یو عمده علت د هدفي وژنې دي حکومت یې مخه نشي نیولی او که نه د دې نه اخواته نور عوامل هم دي څه قصه ده تاسو ویل حکومت که وغواړي څوک ټک هم نشي کولی نو دا ټک به څوک کوي زه همدغه ځکه ډېر په ډاډ وایم کله چې 18,000 پولیس وي په کابل ښار کې یوازې په ښار کې او د هدفي وژنې په ښار کېږي ولسوالیو کې دا پیښې ډېرې کمې دي او 11,000 د ملي امنیت سرتېري وي 12,000 اردو وي بیا د خپل ایجنټان لري او هر د کوڅې وکیله پورې د ګذر وکیله پورې دوی ته راپور ورکوي دی نه یوازې چې امکانات لري دی ظرفیت هم لري امنیتي او دفاعي سرتېري دی استعداد هم لري دی په دې خاوره مین هم دي تعهد هم لري او په کابل کې ټک هم نشي کېدلی که دی ته دنده وسپارل سي او دوی ته ووایي چې د دغه وژنو د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیول رهبري تصمیم ونیسي چې ټک ونیسي اوس دا بیچاره دا پولیس دا د ملي اردو سرتېری قمندان څارنه او تورنه او هر رتبه یې چې وي دی تر اوامرو لاندې فعالیت کوي او دته هغه صلاحیت نه ورکول کېږي یعنې تاسو وایئ چې هدفي وژنې حکومت لاس لري پکې که دی لاس ونه لري لاس به دی مستقیم زه دا نسم ویلی چې دی مستقیم لاس دي اما دا په خپله د دې ښکارندوی کوي چې دی غفلت د دی هغه ظرفیت چې هلته په رهبري کې نسته دا په خپله دې ته زمینه مسایل چې دی د لاس هلته دا سوال په یو بل ترتیب مطرح کوم ناټو امریکا سفارت اروپایي اتحادیه د دې ټولو د راپورونو په اساس باندې دی وایي چې اکثریت حملات چې دي هغه طالبان کوي دا به ورسره ومنو چې اکثریت حملات چې دي طالبان کوي اکثریت یعنې 80% 80% 80% 15% دا 15% نور څوک کوي دغه 15-80% چې طالبان کوي په دې کې خو هېڅ شک نشته چې د افغانستان د جګړې تر ټولو لوی او ستر لامل طالب دی طالبانو د ځانمرګ نیولې په جماعتونو کې په مدارسو کې په مکاتبو کې دا شل کاله جګړه کوي دا شل کاله جګړه کوي او دغه تعریف خو هغه د تعریف څه وایي نړیوالو افغانانو زما په شمول ټول ترهګر ورته وایي دا خو یوه برخه چې مخنیوی یې نه کېږي او دا 15% نور چې هر څوک کوي که هغه لنډغر وي که هغه غل وي که هغه دننه په حکومت کې وي د مخنیوي مسؤلیت څوک لري د مخنیوي مسؤلیت همدا حکومت لري د لوړپوړي چارواکي په میلیونونه افغانۍ نه یوازې چې د هغه قانوني اخلي دسترخوان او د معاشاتو په نامه باندې هغه غلاوې او دا ټولې هم روانې دي ستا عسکر هلته ولاړ دی ستا د عسکر په موټر پورې نښلول کېږي چسپکي ماین د حوزې راوځي دی د موټر انفجار کوي د افغانستان بانک موټر وځي انفجار کوي د نورو دولتي ادارو څخه موټر وځي انفجار کوي که ته یې نه کوې موږ دا نه وایو چې ته یې کوې ته یې چې مخنیوی نه کوې تر اوسه پورې چې په دې هکله باندې هېڅ څېړنه ونه سوه تحقیقات ونه سوله دا په دې معنی چې ستا لپاره بې تفاوته ده ته ورباندې په تا باندې شک دی په تا باندې شک دی ځکه چې او دا شک ته باید ځان لرې کړې او نه کې نو فلهذا په تا باندې شک دی یوه لنډه دمه لرو دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکوو مجبورن بیا بانک ته ولاړ شم او خپل شریک ته پیسې حواله کړم د ټرافیک ګڼه ګوڼه له یوې خوا د هوا ککړتیا له بلې خوا له ټوله مهم د وخت ضایع کېدل کاشکې یوه ساده لاره وای ستاسو هیله مخکې پوره شوې د عزیزي بانک انټرنیټي بانکوالۍ ته له مراجعه کولو سره تاسو کولی شئ خپلې بانکي معاملې د وخت له ضایع کېدو پرته په آنلاین توګه ترسره کړئ وخت قیمتي دی هغه مه ضایع کوئ د عزیزي بانک انټرنیټي خدمتونه ستاسو د کار او کسب لپاره امنه سوکاله او چټکه لار عزیزي بانک د ټولو د اعتماد وړ بانک زه تر دوکانه پورې ځم کریډټ کارت پیرم چې غږیزه او انټرنیټ بکسې فعال کړم صبر وکړه چې زه د امټین مومو له لارې درته وپیرم چې هم د کریډټ 50 سلنه ډېر شي او هم د بکسې رښتیا زه هم کولی شم له امټین مومو څخه ګټه واخلم هو ته باید لومړی خپل د امټین مومو حساب فعال کړې او وروسته د هغې له اسانتیاو څخه ګټه واخلې د امټین تر ټولو نږدې څانګې ته مراجعه وکړئ یا له 209 شمېرې سره اړیکه ونیسئ او خپل د مومو حساب فعال کړئ او د کریډټو غږیزو او انټرنیټ بکسو په پیرلو سره له 50 سلنه وړیا ګټو څخه خوند واخلئ همداراز تاسو کولی شئ د امټین مومو له لارې پیسې واستوئ او ترلاسه کړئ او خپل د برېښنا بل ادا کړئ MTN په هر ځای کې له تاسو سره
آزاد صاحب راځو د سولې په اړه بحث، ځکه دا د موقت حکومت او د ټول بحث د حکومت دریز اساسي بحث پکې سوله ده. مخکې تاسو ویلي چې اصلي مشکل دا دی چې امریکا او د سیمې هیوادونه لا تفاهم ته نه دي رسېدلي. یو چې تاسو دا فکر کوو چې امریکا او د طالبانو ترمنځ کړکېچ دی، ځکه امریکا غواړي پاتې شي او طالبان وایي چې مه پاتې کېږئ. اصلي کړکېچ څه دی؟ اصلي مشکل څه دی؟ له بعده مرغه د دویمې نړیوالې جګړې د اوسه بیا د سړې جګړې د اوسه ټولې جګړې په هیوادونو کې همدغه سړه جګړه استخباراتي جګړه ده. په افغانستان کې خو دا خو اوس یو ماشوم ته معلومه ده چې په افغانستان کې جګړه استخباراتي جګړه ده، د نړۍ قوتونه سره مخ دي، دلته د سیاسي نظامی او اقتصادي منفعتونو جګړه ده او په افغانستان کې حتی داسې هیوادونه هم استخباراتي فعالیت کوي چې هغه د اروپا تر ټولو غریب ترین هیوادونه دي، ډیر واړه. او یو گزارش لیتوانیا کدی هغه استخباراتي دی هم لا دلته اختري. نو فکر وکړئ چې لوی نهنګان په کومه کچه باندې فعالیت کوي. طالبان په هیڅ عنوان د طالبانو هغه قوت موږ ولیده کله چې په لومړي ځل باندې کله چې د نظام سقوط کیږي او بهرنیان له افغانستان ته په فزیکي لحاظ نه دي راغلي، یوازې د هوا د لارې دی برید کړی دی، حد ختم سوله، له منځه ولاړله. او دا نن هم کېدلی شي. افغان دولت هم موږ ته معلوم دی، خپله حکومت خپله ولسمشر په ډیووس کې په سویزرلند کې په مرکه کې دا وویله چې مانا 6 میاشتې دی نشي کولی چې ځان وساتي یا خپله اردو وساتي. دا خو د دی خبرې دي، یعنې موږ دا تور نه لګو. خپله ولسمشر دا خبره کوي چې د غربیانو یا د امریکا د مرستو پرته 6 میاشتې موږ نسو کولی چې مقاومت وکړو. طالبان هم همدغه رنګه، او طالبان خو نه د سلاح فابریکه لري، نه د داسې خاوره لري چې هلته د صنعت وي، تولیدات وي. یعنې که د امریکا اراده تصمیم ونیول شي نو طالبان مقاومت نشي کولی. طالبان مقاومت نشي کولی. طالبان تر مقاومت شاته هیوادونه دي چې یوازې پاکستان او د پاکستان تر څنګ چین او روسیه او ایران او ځینې د منځني ختیځ هیوادونه هم دي. اوس نو راځي دې ته چې امریکا هم په دغه تیرو شلو کلو کې چې په افغانستان کې و 1900 کلو کې اوس په هغه وضعیت کې نه ده چې 6 کاله مخکې وه. دلته نور د سیمې هغه هیوادونه چې د متحده ایالاتونو رقیب هیوادونه دي، لکه روسیه یو قوي هیواد دی، چین یو قوي هیواد دی، پاکستان قوي هیواد دی، منځني ختیځ هیوادونه قوي هیوادونه دي، هغه شتمن هیوادونه دي، او د دې ترڅنګ هند دلته ډیر ښکیل دی په مسایلو کې، دا قوي هیوادونه دي. په تیر شلو کلو کې هغو هم دومره کار کړی چې د افغانستان د دولت په دننه کې د خپلو نفوذ څخه نیولې بیا د طالبانو تر لیکو پورې نفوذ پیدا کړی دواړو خواو ته. دا مسله پر همدغه ځای امریکا نشي کولی، په هیڅ عنوان نشي کولی چې دا اوس په د ناټو ناسته کې تصمیم هم ونه نیول چې د خپل ځواکونه به کله باشي. نه دی بیا 2 لسیزې جګړې ته ادامه ورکولی شي، ځکه 2 لسیزې کافي ډېر وخت دی، 20 کاله دی جګړه وکړله او هغه څه چې غوښتل ترلاسه یې کړي ترلاسه یې نه کړله. او نه هم افغانستان په دغه وضعیت کې چې دی پرېښی شي. امریکایان په دې باور دي چې اوسنی نظام چې موږ ادعا کوو، افغان حکومت ادعا کوي، افغانان ادعا کوي چې موږ نظام دی، دا اصلا د افغانستان نظام نه دی. یعنې کله چې بون کانفرانس کې تصمیم نیول کېږي، کله چې ستا د یوه بوتل اوبه پیسې هم امریکایان ورکوي، دلته 3.3 تریلیونه ډالر نقد یوازې امریکا مصرفوي، دا تجهیزات او وسایلو دا برخه یې پرېږده. دا نظام خو هغه جوړ کړی او هغه په هیڅ وجه باندې دا نظام نه ړنګوي چې دا دې ړنګ شي او بیا دې هر څه پرېږدي، ځکه دته ګواښ دی، د ده پاتې کېدل هم دته ګواښ دی، د وتل هم دته ګواښ دی. د پاتې کېدل په دې معنی که دی جګړه کوي لا ډېر ګواښ دی، او که دی دغه شی وځي دا لوی ګواښ دی. نو دی مجبوره دی چې په سیاسي او ډیپلوماتیکې له لارې دی د سیمې د هیوادونو سره تفاهم ته ورسیږي. د افغانستان د سولې مسله تفاهم په څه شي باندې؟ ځکه دلته یو څو یو تیوري وجود لري. یو تیوري دغه ده چې خلیلزاد وړاندې کوي چې سیمه ییز اتصال دی، منځنۍ اسیا د جنوبي اسیا سره ونغلي، دلته ثبات راشي، تجارت او دغه خپل اهداف، ځکه چې دا هیوادونه به د چین او روسیې نه جدا کړي، چین او روسیې به ضعیف شي. بل دغسې شک کېږي چې نوې جنگي ډلې د تبارز په حال کې دي، مثلا داعش ته تبارز ورکول کېږي، ازبک طالبانو ته تبارز ورکول کېږي، او په هغه کې پاکستان ته کوم رول ورکول کېږي. آیا څه دغه دوه تیوریګانو کې تاسو کوم یو باندې فکر کوئ؟ ښه، متحده ایالاتونه هغه هیواد دی چې نن 6 میاشتې وړاندې کله چې ټرمپ ادارې هڅه وکړه چې دوی خپل پوځیان چې په آلمان کې لري هغه باید وباسي، نو ټول اروپا او حتی د ناټو سازمان د دې پرېکړې مخالفت وکړه او غوښتنه وکړه چې اروپا امریکایانو ته اړتیا لري. د آلمان په څېر هیواد یوازې آلمان نه، اروپا
امریکایي ځواکونو ته په اروپا کې اړتیا لري نو موږ ورځ ته ډېره دا سیمه خو ډېره اړتیا ورته لري. راځو دې بحث ته چې دغه دوو تیوریو ته راځو. امریکا دواړه تیوریانې، یوه تیوري چې دی کاغه داعش وي یا کاغه ازبک طالبان یا نور طالبان دلته جوړولو دپاره، طبیعي خبره ده چې امریکا هیڅ کله د افغانستان سره د یو دولت د یو سټیټ په حیث باندې برخورد نه دی کړی. افغانستان د متحده ایالاتونو په څیر د یو هیواد دپاره هیڅ کله دولت نه دی او هغه برخورد د دولت په څیر نه دی. افغانستان د متحده ایالاتونو دپاره د سیمې دپاره مهم دی. که چیرې د سیمې د هیوادونو سره دا اړیکې کیږي د منفعت مسؤلیت مومي نو افغانستان خپل حیثیت په اتمار ډول د لاسه ورکوي. که د سیمې هیوادونو سره د مخالفتونه ډیریږي افغانستان د دپاره یو پایګاه ده، یو نظامی پایګاه ده د لپاره. دغه لومړی تیوري چې تاسو ویله د اقتصادي اتصال او د ځینې هیوادونو د هغه اقتصادي تړونونو د منځه وړل، دا په ټوله کې په تیرو شاوخوا 90 کلونو کې د متحده ایالاتونو تیوري وه او تر ډېره بریده په هیوادونو کې پلي کړې ده. که هغه نن دی په ترکیه اډانه کې پروت دی، که هغه دی په جاپان کې دی، که هغه دی په کویت کې دی، که هغه دی په قطر کې دی، که هغه دی په عراق کې دی او که هغه دی په نورو اروپایي هیوادونو کې دی. دا تیوري تر ډېره بریده عملي کړې ده. هیوادونه هغه ډول چې د اقتصادي اتصال وي هغه یې ترلاسه کړی ده او دا د دغه نه په دې منطقه کې د امریکا ګټې په څه کې دي. ځکه د سیمه ییز اتصال چې دی د هغې غوښتنه دا ده چې افغانستان ته ثبات راشي. که منځنۍ اسیا د انرژۍ زیرمې جنوبي اسیا ته د انتقال خبره کیږي، هند ته خصوصا، نو افغانستان کې باید ثبات موجود وي چې دا کار وشي. که دې باندې کار کیږي خو د دې معنا دا ده چې افغانستان حد اقل ثبات خواته کېدای شي لاړ شي. اما که په بله تیوري باندې کار کېږي د ازبک طالبانو د داعش او د دې، نو بیا خو افغانستان بیا د جګړې په مرکز باندې بدلیږي. لکه مخکې چې ما یادونه وکړه ځواک صاحب چې افغانستان د متحده ایالاتونو لپاره هیواد یا سټیټ نه دی یا دولت نه دی، داسې په دې توګه هغه د دې سره برخورد نه کوي. دغه لومړی تیوري دپاره دی کار کوي. دا چې په اتمار ډول یې ګټه موږ تاسو ته رارسیږي، افغانستان ثباتو خواته ځي، دا خو موږ ګټه ترلاسه کوو. د په تېرو 90 کلونو کې همدغه تیوري ده او د دې رسېدو دپاره د تل همدغسې پالیسۍ خپلې کړي دي. تل همدغسې یو بحراني وضعیت رامنځته کیږي چې دی دغسې حالات ته بیا ولاړ سي او هغه هیواد او هغه سیمه تر ډېره بریده د تر نفوذ لاندې وي، اقتصادي او نظامي او سیاسي. تر اوسه پورې په دغه د القاعدې نه رانیولې بیا طالبان او بیا تر یو بریده پورې داعش پیدا سه، دی تر اوسه نه دی توانېدلی چې همغه حالت ته ورسیږي چې افغانستان ثبات خواته ولاړ شي او دی خپل هغه اتصال یا هغه د اهداف ترلاسه کړي. اوس د اوسنی وضعیت چې دی په دا بله برخه هم کار کوي، که هغه د داعش ده که د ازبک طالبان ده، که چیرې دی په لنډه موده کې د سیمې د هیوادونو سره تفاهم ته نه رسیږي او افغانستان هغه ټریک یا هغه پټرۍ باندې دا بله وسلې باید پلاس کړي، دا بله باید وکاروي تر هغو چې دی دې ته ورسیږي. دا که کال نیسي که دوه نیسي، خو تر ډېره بریده پورې د خلیلزاد دغه د سفرونو لړۍ چې پیل سوې وه دا پروسه اصلا د افغانستان د سولې یا د مذاکراتو پیل د اوباما په وخت کې سوی دی. د دې شاوخوا لومړی پیل په هغه وخت کې و چې په دوحه کې سیاسي دفتر پیل کېده د کرزي صاحب په وخت کې چې کرزي صاحب مخالفت وکړه. دا پروسه همدغسې د هیوادونو سره جاري وه، د پاکستان سره جاري وه. دا خو یو ظاهري بڼه ورکړه. نو دا د سولې پروسه چې زموږ د کې نو دا بلې به هم دی چې آیا د سولې پروسه موږ د ثبات خواته وړو که بې ثباتۍ خواته. که سیمه ییز اتصال باندې کار کېږي خو کېدای شي موږ ثبات خواته ویسي، او که په هغه باندې کار نه کېږي، ستاسو په قول امریکا دواړه آپشنه ځان ته ساتي. نو دلته نو اوس د افغانستان د حکومت سیاستونه ډېر زیات مهم دي چې دا افغانستان کم خواټېل وي. د سولې په مقابل کې چې رقم اشرف غني دریځ نیسي، د افغانستان او د سولې پروسه کومه خواته بیایي؟ په ټوله کې د افغانستان د سولې پروسه او د سیمه ییز اتصال پروسه په دې کې شک نشته چې افغانستان کې خواته بیایي، ثبات خواته بیایي. په دې کې شک نشته که هغه سیمه ییز اتصال رامنځته کېږي او همدغسې د سولې پروسه مخته ځي. د افغانستان د دولت مسؤلیت یا د دې مکلفیت یا د دې هغه سیاستونه له بده مرغه موږ تل دې ته منتظر وو. موږ په دغه څو ورځو کې دغه یوه میاشت او دغه یوه نیمه میاشت کې څو واره د ارګ هم دا واورېدله. د یوازې دې ته خوشبینه وه چې د ټرمپ تګ او د جو بایدن راتګ د دوی تغییر به راولي.
د دې پر ځای چې دی خپله کار وکړي. افغان حکومت افغان دولت په تېرو 19 کلونو کې په ځانګړې توګه په دې تېرو 7 کلو کې د بهرني سیاست یا ډیپلوماسۍ یا لابي دپاره هېڅ څه نه دي کړي. اصلا دا ظرفیت موجود نه دی. موږ د افغانستان استازي وینو په هیوادونو کې، یعنې هغه سفیران زه یادوم چې د هغو ظرفیت تر کومه بریده پورې دی. موږ د افغانستان د بهرنۍ پالیسي په نامه باندې که یو څه یي زه چیلنج ورکوم چې را دې شي ډیبیټ سره وکړو چې د افغانستان بهرنۍ سیاست چیرې دی، پالیسي چیرې ده، سره خطونه چیرې دا موجود نه دي. همدلته یوازې راځو د افغانستان سیاسي حالت تر دې بریده پورې دی چې ولسمشر چې کومه روز وغواړي د دوستم او د محقق په څیر باندې خلک رټي، غندي د حکومت یې باسي، څارنوالیو ته معرفي کیږي، په بله ورځ بیا راولي، بیا مشاورین ټاکي. ګورئ ایران او دغه روابط سره ښه شول. د ډاکټر اشرف غني محقق راغی ملګری شو دغه سره. اوس دوستم باندې کار کیږي، ټلیفوني رابطه کړې وه، هغه شپه کوشش کیږي چې کابل ته راولي. دغه کسان چې جنگي قوت لري هغه سره اوس اشرف غني غواړي چې ځان ته نږدې کړي، معامله وکړي. آیا اشرف غني یو جګړې ته تیاری نیسي که څه والا؟ دلته دوې خبرې دي ځواک صاحب. لومړی دا چې دا موضوع ما ځکه راواخله چې د افغانستان د بهرني سیاست پورې خبره وه چې افغان دولت خپل بهرنی سیاست نه لري. د نورو هیوادونو د سیاستونو لوبغاړي دلته لوبه کوي. تاسو د ایران یادونه وکړله، محقق راوسته د ډاکټر صاحب غني روابط د ایران سره ښه سوله. په ورته وخت کې زما دپاره د طالب او د علیپور هیڅ توپیر نشته. علیپور لا تر هغه ډېر مجرم دی ځکه چې د افغانستان د دولت د امکاناتو څخه افغان دولت ګواهي او افغان سرتیري شهیدانوي. دغه په قضیه باندې څوک بحث نه کوي ځکه چې د ایران لوبغاړي یا مردکي دلته په حکومت کې ځای پر ځای شوي، هغه باید خوشحاله وساتي. همدارنګه د ترکیې دپاره جنرال صاحب دوستم او هغه بله نظامي برخه چې ده په دې کې هېڅ شک نشته چې د ځان د خوندیتوب دپاره که چیرې داسې وضعیت راځي ډاکټر صاحب غني داسې فکر وکړي چې زه له قدرته لرې کېږم نو زه ملګري ولرم. دا بس مې ځکه مطرح کړه چې دا کار کوي شي که نه. واشنګټن پوسټ لیکلی دی چې کوم فساد چې په دغه حکومت کې دی، مخکې تاسو د چوري ټپاول یادونه وکړله چې پیسې انتقالیږي، لومړی میرمن نوم په دې کې یادېږي. کله چې دغه رقم د چور حالت وي، دغسې حکومت د دې نظامي ډلو په ملګرتیا باندې او هغه هم احیانا که د امریکا اراده دا وي چې سوله راشي، د جګړې د لارې نه دغه حکومت د وزرېدو توان لري؟ په هیڅ عنوان نه همدغه ډلې ټپلې چې دي دغه پخوا چې جګړې کولې ډلې وې اوس که سره یو ځای کېږي یا د جګړې دپاره آمادګي نیسي. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان د سولې په قضیه کې 15% رول هم افغان دولت او طالبان نه لري. هغه د متحده ایالاتونو د سیمې د تفاهم خبره ده چې کومه لحظه د تفاهم ته ورسېږي او خبرو سره داخل سوي دي، ممکن ډېر ژر یو تحول رامنځته شي. دغه خلک چې اوس ډاکټر صاحب غني ته راغلي دي، دا ممکن که داسې وضعیت راسي چې په تصمیم ونیول شي، دی ممکن دا هڅه لا وکړي چې دی انتقالي عدالت ته معرفي نه شي. نور دا د هغه ځواک په وړاندې د مقاومت تصور لا نه لري چې هغه د په کور کې اوبه هم د هغه وي. د متحده ایالاتونو د تصمیم په وړاندې باندې نه ډاکټر صاحب غني د غني انتقال په څه شي ده؟ د غني محاسبه په څه شي ده؟ اوس مخکې سیده مونږ ویتنام باره کې خبرې وکړلې وه، هغه د ذهن ښکاري چې ډېر زیات مطالعه نشته، سم حالت کې دی یا نه دی یا څنګه. لیکن دا چې کوم سیاست د سولې په مقابل کې ودرېږي، بعض خلک وایي چې د ایران په اتکا باندې، د هند په اتکا باندې، او اوس مثلا د مارشال دوستم او د محقق په اتکا باندې، عمده د محاسبه ده او که نه د ده نه بغیر نوره محاسبه هم لري. څه فکر کوئ د دې اتکا په څه شي ده؟ زه فکر کوم چې د ولسمشر اتکا یوازې په دې برخه کې چې دلته یو نړیوال فشارونه وه، جګړه ډېره شدیده روانه ده په افغانستان کې، په ولایتونو کې ډېره لوی بریدونه وسوله، هدفي وژنې ټوله کیسه روانه ده. خلک په ولسمشر په حکومت باندې نه یوازې سخت نیوکې کوي، ډېر سخت واټن یې ته نیولی دی. په حکومت کې دننه مامورین 80% مامورین د حکومت خواهبدي دي، اما خو یو ګوله ډوډۍ دلته معاش لري. نو دا چې انتقادونه ډېر نسي، ډاکټر صاحب عبدالله یوارې د موقت حکومت د ملاتړ خبره کوي، رئیس صاحب جمهور کور ته ورځي او بل اوس بیا هغه دا خبره نه کوي، یوازې د دې دپاره چې حد اقل په ده باندې دا فشار راکم شي
چې داسې نه چې محقق هم بیا خپل موقف ونیسي، ماشاءالله دوستم هم خپل موقف ونیسي، ډاکټر صاحب الله خپل موقف ونیسي، کارزای صاحب خپل موقف ونیسي، ولس خپل موقف نیولی دی، نو دی به مطلق یوازې پاتې شي. یعنې د قصه خلاصه ده، یو ډېره اسطورهي فضا ځان ته جوړه کړې ده. زه فکر کوم تر کومه بریده پورې چې متحده ایالاتونو تصمیم نیولی دی جو بایډن د د ټلیفون نه جوابول، او د واشنګټن پوسټ مقالې او خبرونه موږ تاسو معلوم دي چې هغه د سپینې ماڼۍ د کانګرس او پینټاګان خبرونه دي، هغه عادي خبرونه نه وي، د واشنګټن پوسټ او نیویارک ټایم پوسټ ده. نو دا په دې معنا چې کله چې هغه دا وایي چې په یو دا د ساتلو نه دی، دا د ساتلو نه دی، دا تصمیم یعنې داسې ویلی شو چې دا تحلیل د واشنګټن پوسټ نه دی چې د ساتلو نه دی، بلکې د امریکا د سیاست تصمیم دی، پیغام دی چې ته د ساتلو نه یې. دته نو اوس کول څه پکار دي؟ لجاجت وکړي او د لجاجت په نتیجه کې ځان او د مملکت ته اور واچوي، او که نه معقول څه دي چې دا څه وکړي؟ معقول خو دا دي که ولسمشر 15 کاله نور هم پاتې شي، 15 کاله وروسته خو به نه وي، 4 کاله وروسته خو به نه وي، بالاخره دا ورځ همدغسې تېرېږي، د اوسني حکومت یو کال پوره څه. معقول تر ټوله همدغه دي چې په تاریخ کې یو ښه نوم ولري، تر هغه څه چې اوس سوي دي هغه به ټول د خلکو ویر سي. همدغه د سولې پروسه چې ده په خپل ټول توان دی پر مخ بوزي، دا هیئت دی هغه ډول مصلحتي هیئت نه وي، او ودې وایي را دې سي که یو ټرانزیشن حکومت راځي هغه د IFIT له مخې، خو دا خو زما او ستا او د هیچ چا دپاره هم د منل نه ده چې دلته به ملا هیبت الله راځي یا به ملا برادر راځي، هغه به رئیس جمهور کېږي. طالب هم د چا دپاره منل نه دی، اما یو بریجنګ خو به کېږي، یو دریم طرف به راځي چې دا دوه طرفه سره جوړ کړي. دا اعلان دی خپله ولسمشر وکړي، دغه معقول لاره ده، دا معقوله لاره ده، لیکن په کومو سترګو به دا کوي؟ ده خو ویلي دي چې تر څو زه ژوندی یم د موقت حکومت مخه رانه څوک نشي لیدلی، نو ده ګنې دغه سترګې پرېښې دي چې هغه معقول لاره انتخاب کړي، که نه د کشتګانې سوځولي دي خپلې. د نیک او محسن کار دپاره هره لحظه سترګې پیدا کړي چې سړی نیک کار وکړي. داسې خو ولسمشر او په دغه تېرې 2-3 میاشتې کې ډېرې خبرې داسې وسولې چې سبا بیا نورې خبرې وسي. هغه موږ د هغه مثالونه ډېر لرو، یعنې تر دې بریده پورې چې اداره امور وایي چې دا لومړی ولسمشر دی په تاریخ کې چې خپل واک یې نورو ادارو ته سپارلی دی. اما مثالونه دا دی چې په وزیر اکبر خان په 14 سړک کې د یو چا دکان دی، د انجینر احمدشاه د ورېرونو دکان دی، دا د ملکیت دی نه دی، هر کم چې دی په دې زه بحث نه کوم، خو د هغه تصمیم رئیس جمهور نیسي، د یو دکان تصمیم رئیس جمهور نیسي. په جوزجان او په بلخ کې دی د ښار جوړونې د وزارت د ریاستونو رئیسان 2 رئیسان دي، یو وزیر ټاکلی دی محمود خان کرزي ټاکلی دی، یو رئیس، یو ولسمشر ټاکلی، دواړه هلته همزمان ناست دي. کله چې وضعیت دغسې وي زه فکر کوم چې تر دا ټول شي به خلک ورتیر سي، او چې یو نیک اقدام وکړي خلک به یې په اوږو کې نه وي. یعنې اوس هم د دې ټولو شیانو سره که د سولې په مقابل کې دی ونه درېږي، همکاري وکړي، نو تاریخ کې به حداقل یو ښه نوم پاتې شي. سوله حیات دی، سوله ژوند دی، سوله ارمان دی، سوله دین دی، سوله ارزښت ده، سوله د انسانانو ژوند دی. د دې په مقابل کې چې هر څوک دلېږي خلک یې په وړاندې باید ودرېږي، او د دې سره شاید څوک مرسته کوي خلک یې په اوږه کې نه وي. کاشکې ودرېږي، کاشکې دا کار وکړي، ملت به د هر څه نه ورته تېر شي. لیکن دته چې ګورو خو دغه هیله ماته ستونزمنه ښکاري. سیاسي احزابو ته د افغانستان خلکو ته څه پکار دي؟ دی به د سولې په مقابل کې ودرېږي، مقاومت به کوي، او د هغې نتیجه کې به داسې کېږي هغه ورځې هغه مېرمن چې کابل کې د 2 ماشومانو سره داسې په زرهاو مېرمنې په بمونو باندې په اطرافو کې د امریکا په بمباریو کې د طالب په انفجارونو کې دا کارونه شوي دي، دغه میزه خو باید پای ومومي. نو زمونږ مسؤلیت د سیاسي احزابو مسؤلیت څه دی؟ څه باید وکړي، څه کولی شي؟ له بده مرغه دلته څومره بدمرغي چې په هغه کې ده، ستونزې چې په حکومت کې همدومره په سیاسي احزابو کې دي. په افغانستان کې سیاسي احزاب د نشت په برابر دي. ځواک صاحب یوازې جنگي تنظیمونه وو، او د سیاسي احزاب په نامه یې لایسنسونه په هغه کې واخیستل په عدلي وزارت کې، او فکر کوي چې د سیاسي احزاب دي هلته هغه سیاسي فرهنګ اصلا په دې احزابو کې نشته. د هغو څخه توقع ځکه نشي کېدلی چې هره لحظه یو ډول یو موقف وي، بل موقف وي، او بیرته دغه موږ د محقق مثال مو دا اوس لاره، یا مو د دوستم مثال اوس بدترین مخالف رئیس جمهور سره اوس د دې څخه توقع نه کېږي. افغان ملت له بده مرغه خلک
په لوی لاس داسې وضعیت راوستل سوله کله چې 82% انسانان د یو هیواد 3 وخت ډوډۍ ونه لري د فقر تر کچې لاندې ژوند وکړي هغه به څومره سیاسي فعالیت وکړي هغه به څومره مبارزه وکړي کله چې انسان د یوې وخت ډوډۍ دپاره پښتورګي خرڅوي او کله چې انسانان له کوره نشي وتی له دې ویرې چې څوک مې ونه وژني له هغو څخه هم دا توقع اوس نشي کېدلی چې دی راووځي او یو پاڅون دې وکړي که چیرې ولس پاڅون وکړي نو بیا نه فاسد حکومت پاتې کیږي نه طالب پاتې کیږي او نه د هیوادونو لاسپوڅ یا لاسوهنې دلته پاتې کیږي خو ولس په هغسې یو وضعیت کې دی چې په ډوډۍ پورې حیران دی په ټوله کې ویلی دغه سو چې تر ډېره بریده پورې لوړ قدرتونه تصمیم نیسي او هغو خپل تصمیم تر ډېره بریده نیولی دی فکر کوم څوک د سولې په وړاندې درېږي که نه درېږي طالب خپلې جګړې ته ادامه ورکوي د مخالفت څه هغه به ډېر اهمیت ونه لري ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو څخه مننه کور ودان ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم الله مو مل شي kabul news